الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم مؤمنان ورونو الله رب العالمین بندگان د عبادت او د دین د عمل د پاره پیدا کړی دي. عمل کول یو ګران او مشکل شی دی، خو د عمل نه ورسته د عمل ساتل دا ډیر ضروری او لازم دي او ډیر ګران هم دي. ځکه ډیر خلک به تاسو په ټولنه کې لیدلی وي دعوت به کوي، خدا دعوت به د دنیا د پاره کوي. د دعوت به د خلکو نه احسان سلامونه ناسته ولاړه غواړي. یو سړی به جهاد کوي، د جهاد د وجه نه به په خلکو سترګې راوباسي، د جهاد د وجه نه به مالونه په غیر شرعي طریقې باندې حاصلوي، او د لمونځ وایا، د سخا وایا، د تلاوت وایا. الحاصل عمل خلق کوي، خو عمل ساتل ډیر ګران دي. نو چې نیک عمل کې دا عمل دی او ساته. انسان چې کله فصل وکړي او د دې پټنګر چا پیره چرګان وي، ګډي بيزي وي او ماشومان لوبي کوي، نو دې پټي کې فصل پاتې کیږي؟ نه پاتې کیږي. د دې نه به انګړ چا پیره، د دې لپاره چې چرګان د تیغي ونه وږي، د دې نه به دومره انګړ چا پیره چې دا بزي او دا غواګانی دا بوټي ونه خوري، او دته به څوکۍ کې او دا به ساتي او یو څوکیدار بنيسي چې دا ماشومان شنه میوه ونه شو کوي. دغه شانت عمل دی. ګوره دا عمل د انسان نه کله تکبر خوري، کله ته سمعت خوري، کله ته عجب خوري، کله ته ارتداد او کفر خوري، کله ته بدعت خوري. ډیر د اعمال دي چې د انسانانو نیک عملونه خوري او دا انسان تش او خالی پاتې شي. یو بل مثال به زتا ته وایم. یو سړی په لوټه کې اوپر اغستی دي، د دې د پاره چې دی باندې او داس وکم او دا لوټه لاندې سورې ده، نو او به پاتې کیږي که ختميږي؟ او به ختميږي. ولی لوټه کې مشکل دی. ګوره یو سړی لاندې کور کې بخاری لګولې جمع ده او پاسه د کوټي کاګې نه ده کړي، پلستر نشته ده، د پاسه چې دینو سیمټ نشته ده، د دې غم نه ده شوی، او باران راخی شي، نو دا بخاری اوس پیدا نه کوي، اوس ټول ورختای دا ځای ساسي او هغه ځای ساسي. الحاصل آبادی جوړه کا د څڅوبینه وساته، فصل وکړه خو د نور شینو نه وساته، او په یو لوخي کې راوچتی کا خدا لوخه د سورایوالي نه وساته، غني او په قیمتي شی دی دا بدن خراب شي. زما مؤمنان ورونو الله فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول. دومره په شفقت باندې د الله رب العالمین دا وینا ده د ایمان خاوندان. اے مسلمانانو، اے د الله منونکو خلکو، اے د جنت ګټونکو خلکو، تاسو ته د دوس پارختنی دی. یو دا چې اطیع الله، الله تابعداري وکړئ، د الله خبره ومنئ، د الله په قران کې چې سدي دا ومنئ. واطيعوا الرسول، او په طریقه د محمد صلی الله علیه وسلم د الله تابعداري وکا، د الله منا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم منا. او دریم سپارښتنه د الله دا ولا تبطلوا اعمالکم، چې تاسو د الله په حکم باندې عمل وکي او د الله د پیغمبر په طریقه عمل وکي. اوس خیال کوه د عمل نه ورسته درنه دا عمل برباد نشي، ګوره دا باطل نشي، ګوره دا خراب نشي. ګوره احتیاط کوه. د الله رب العالمین اطاعت څنګه کیږي؟ د الله اطاعت په امتثال اوامره او اجتناب نواهیه. الله چې کوم څه ویلي وکا هغه کوه، او چې الله وی مکوا هغه مکوا. الله تابعداري د څه د شته ورونو؟ الله چې ویلي قران کې وکا عقبه عملو کا کار وک، او الله قران کې فرمایلی دی مکوا هغه مکوا. منګس دا خبره په کولو کې اسانه ده، په اوریدلو کې اسانه ده، او عملی بڼه ګران. مثال په تور الله وی منځ فرمایلی الله کنا اقیم الصلاه، بس خلق منځ کې چې سوګي نه کوي خلک هم بدګنی. الله فرمایلی واتو الزکات، زکات ور کوي.
نو بس چې سوګي ورکی ډیره خدا کني ورکی او خلک ته خبر شنو بدی ګڼي. الله رب العالمین په قران کې د ستر خبره کړې ده. متوجي اوسې کا ستړی کېګا ما ستړی کېږي بنا. الله د ستر خبره کړې ده. منګ او تاسو په ټول عمل وکړو. زمنګ ستر داده کته ما د خپل خې سره کېنولې نو تبه ما کوم ځکه کېنه وبراوړ وای خبر زر زر کوي. کوم پښتو کې څنګه رواج دی چا چې یو سړی د خپل خل سره کېنولو دا کنه دا الکه موږ نه څوک ستر نه کې موږ نه ستر کوو. لنډ ورځې د سړی ما خام ډوډۍ نه خوري تاسو اوس ورخطا وای آزاد خبرې کوي. مې رګي څوک څه نشي ویلا کدا واورا زور اور سپینه چې متختی دي خوري دي چې سترګې د پراويستي څنګه درته نشي ویلا. الله من ته ویلي میراث ورکي یو مولا پور له میراث نه ورکي شته کوم مولا پادشي یو تبلیغیم چې ټول عمر جمعه بار تیریږي چیرته د جمعې په شپه د کور کې شپه ونه کړله میراث نه ورکي. یو مجاهد نه نه مجاهد دا غنګي لاندې چې ګرځي یقیني چې په اسلام کې غیرتی سړی دی چې جهاد د شرع برابر وي چې فتح وکړي چې به مسلمانان نه پازابي هغه په لمونځ هغه په جمعات هغه په مدرسه هغه په حدیث هغه په قران. خو مجاهد به وري نه چې چیرته ترور لا یا خور لا میراث ورکړي چې پلارې مړ شي. کته چې زما پلار خو نه دی مړ ستا پلار دی الله بیګاله مړ کی چې موږ تاسو باوینو چې تکم شړ شم کوي ورکورونه میراث نه. موالات د مسلمانانو سره دوستی دانشته دي معادات د کافرو سره دشمنی دانشته دي. الله نبی فرمایلی دی مسلمان با مسلمان کافر له نه ور کوي ولا چې مسلمان ونی سو کافر په 2 ټکی روپۍ راکې بیګاله ورکو چې سار لپاتې نشي ځکه سار لپاره کې دي ډالر اوچت شي یا بکته چې موږ خراب شي. پاکه خبره به وکړو څه به وکړو کنه. ورونو د الله اطاعت دا د زخه چې ځان ته ګورم ما کې د الله اطاعت نشته. تاسو ځان ته وګورئ خیر ده. گاوند کې زمونږ حال څه دی خزه او د خاوند په منځ کې حال څه دی د مور او پلار په منځ کې حال څنګه دی د مسلمان کافر سره حال څنګه دی جمعات سره متعلق څنګه دی مدرسې سره متعلق څنګه دی د قران تلاوت په ټلیفون کې څومره دی سندري په ټلیفون کې څومره دی د علماو نمبر څومره دی د جنکو نمبر څومره دی سوچ وکړه. نو د الله اطاعت دا دی چې الله وی کوا نو کوا او چې الله وی مکوا نو مکوا. ګوره الله فرمایلی دی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله پیغمبر الله فرمایلی دی قران کې چې سړی به پردی خزیتا ادریس مولوی سی وایا پردی خزیتا ماما خز خپل د پردی الکا مکه وای ګوره به کې ګیریږي دا د تر نور چې پتا واده نه دا بالغه د سر سپینه خولي مزیدار د چاپی میخيږي به پرتګو او تور لاس ورکه چې خوري ستړي مشي مولوی صاحب د خپل د پردی لکه مولیانو خبرې کوي ګوره پاتو من بیا زندان له بززم خو جمعات کې به خبرې تاسو کوي ګوره غلی کېږي بنا کار شریک دی دا ولس پویا کوي خطا ده کړه ساده کنه. الله اکبر. ورونو پټ ناس نور څوګرا سنشت ټول مسلمانانو راځي د الله اطاعت وکي ګوره. الله اطاعت دا چې الله وی کوا نو کوا او چې مکوا کنه به مکوا. الله دې موږ تاسو وساتي د ګناهونو نه. ځنې ټیلی باري خلامنګ ته معلومه نه دي چې خلک یې څنګه کوي ډېر شوی نه خو موږ نه پویو. نظام مؤمن اورور الله فرمایلی دا الله تابعداري وکړه دا الله د پیغمبر تابعداري صدا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. دا الله د پیغمبر نه چې کومه طریقه پاتې ده نو تاسو پاغه طریقه عمل وکړئ د امت د پاره چې دا او چې د کوم سند د الله پیغمبر منع کړی دا نو هغه مکوا راشه وس. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه طریقه دا پاتې ده چې پړکې به پټ نه ښکارا وي د سړی او د خزې پړکې به پټ وي. متوجي اوسئ د سړی پړکې دا گیټې نه دا غوس چې ورته پخپا کې ته وي. اسلام دا دی چې د الله پیغمبر ویلي دا ښکارا کا دا کنه د علماو د الله د پیغمبر طریقه په ګیره کې دا چې ګیره کې قینچی مینچی موها ګیره مخروا اجي سیب د شپېتو کالو تور رنگونه پسې مراکاګه کور کې دیواله پیچنی چې بوډای ځوان نه مګه ودا تیلې باري ګیره خراب کنه خراب سپینګيري
ګيري پورا تورو کنه تورو دا کانه د مولوی سه بودا خو ګوزان دی چې بیخي په زمزم توریږي نو تورواله ناروا دی د توروالی پریکړه به څوک چې دا تور دی کنه دی انده چې بار وځي یو شل کارانه لکه چې راګه دی چې ګیره تور ده کسره ده کوال تور ده نو به چنګ چنګ نه کدا چنګ چنګ مولیان ډیر کوي نو سوار چې خوري چونډې خوري دا حرام غلط شی دا اسخاشه مولوی صاحب د خزینه دي ته پوسوکه دومره بد شي چې په دې کټ کې لکه کافر چې پروتي ابه مولا پاسي کې دا د ما څخه خبرې کوي دا غزه دا میدان تراشه چې ستنې درته و چې بیان کوي روغه خبرې کوي رنگونو خو بیخ بنیاد بيستر ورونو ګناه ده مکوي دا کار نو د الله پیغمبر منته فرمایلی پړکه ښکارا کا ګیره معاف کا الله د پیغمبر نه منته بل سنت پاتې دي په لمنځ کې رفع الیدین کول بعضی مولان چې لکټینګې ده د اخیره پورې ډیره بخوي خیال دې کنه خو زه خیر ده اوس دا د رفع الیدین او مسله په امت کې علمی اختلاف دی وګونه بیرته کا غوړخه شیطان او عام مسلمانې وګ بیرته کا اختلافي مسأله ده په امت چا چې نه کول نو دیو سړی حق نشته چې وی و یو بیزته کېو کینه وسه پړ کېو کېو فلمي ورته ګوري ودري پاټ والا ګورم ډیر ګناکار دی پرېدا مسلمان دی کنه خو به طرف الیدین ډیر مسلمانان مونږ کې یاره پښنا ذکر رفع الیدین د حدیث ته وجنه کوم او تا ته د حدیث خیمه استا په کتاب کې شتا او په دې حدیث کې ستا پلارم ذره بره نقصان نشي راځته نه په متن او نه په سند نو ته د قران کتابین هو ما اتاکم الرسول فخذوه نو د اختلافي نوعیت د وجه نه زکو مته نه کنه دا ماته ولي فلمي ګوري علماء به اختلافي مسله نه وي چې نه وي دین ټول فروعي مسائل دي څه به کوي به کنه به خنر غوندي به وي خو غلطه به نه وي سم به وي نر غوندي به وایو راځي ته چې په کوم شی روانه او اخوا ز په عمل کوم نظمغه ته اختلافي وکنه چې ته کې هغه ته زی اختلافي وند چل بکو دوانه به غمه ډډه واچو پیتاوي بکو عمل باندې کو په دین باندې بس ته په خپل هغه باندې خوځه په خپل هغه باندې کستا مور سپینه ده ابي ورته ویوا او چې زه توري مور ته ابي ویم ته ولې ما په خپل باندې لاس غدي دا وګونه بیرته کې دا خبري واوري د الله د پیغمبر اطاعت ده چې وما اتاکم الرسول فخذوه پیغمبر طریقه پاتې ده او ثابته ده امت کی جاری ده عمل په وکړه وما نهاکم عنه فانتهوا الله د پیغمبر منع کړی بس منع شي دا غنه کنه لکه ما ته ویل ګیره مخروا پنسي مکه تکوا اوس یو سره راولګي د اطاعت الله مکړو اطاعت الرسول مکړو اوس په خیال کې چې نور خراب نشي ګوره او د اطاعت الرسول خپل فائدې دي فائدې مختصر وېما ومن فوائد اطاعه النبي صلى الله عليه وسلم اغداد ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا څوک چې د پیغمبر تابعداري کوي تابعداري مې د تمخ کې ویلا ګوره چار پنځه جامینا مسلمان په دې مفازا بوا مسلمان په خپل غوونه مفازا بوا مسلمان ته په جمع بین الصلاتین چې په احادیثو کې شته دي سړی به د دې ځنه قندار ته رواني ولاکه د زیړی بابا نه کته کول خلک د مارای نه دي کته سو ماته چې چانی ولا چې زیاتره توخم ته بچو کی بیزا اجه څه کول اشاره ته په کاغذ خو چې زیاتره ته ویم بیا د گاډي کې شاکو مړند یو ځلا ګیدړ نه ده دا د اوس شرا کوزیګم شاشاته ګوري او چې چر په خله کې ونی سره بیا څه کوي چې زی پوری راشي بیا شاشاته ګوري مونږ کتلی دا شي نه ګیدړ د زمره د بلازوی ده چې راځي غل راځي خو چې پړنګ واچي به ربيږي زمری خو نه ځان کې پیدا کی ګیدړو چې واړم منډي وای زمری چالت غړمبار کې ټول خلک تکي نر دعوت کوي شجاعت کوي علماء نو چې څوک د پیغمبر اطاعت کوي فاولئک مع الذين انعم الله عليهم دا په قیامت کې دا چا چې الله په انعام کړي انعام الله په چا کړي من النبیین پیغمبران والصدیقین ابو بکر صدیق عام صدیقین والشهداء شهیدان امیر حمزه رضی الله تعالی عنه په شمول د ټولو شهیدانو الله دې قبول والصالحین وعام مسلمانان وحسن اولئک رفیقا هم زیدارن دیوالی او دوستی خدا دې سره د دیو سره او د دیو سره علی چې ستا کې اطاعت د پیغمبر وي او اطاعت د پیغمبر دا نه وي چې تا ته کومه راجح ښکار کیږي پاغه عمل کوه او بل ته چې راجح ښکار کیږي هغه ته ډانګې ونیسه قسم دې که څوک موجود وي په دې علاقه کې چې ما سره په دې خبره حساب وکړي زبتا ته وخم چې په دې مسله کې په دې مسله کې په دې مسله کې ته نیغ کېږي نیغ مکه دا حدیث دی
يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء وهم ليس فردوه الى الله والرسول قران والسنه جنت تلاشي ولس جنت تلاشي مليان جنت تلاشي حکومت والا جنت تلاشي حجان جنت تلاشي مجاهدين جنت تلاشي نو دا پیغمبر د تابعداري فائدہ دا ومن يعص الله وفي معصيه الله ورسوله شقاء وعذاب وعقاب سوچ د الله د پیغمبر مخالفت کی پغه کی عذاب دی ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين د الله د پیغمبر مخالفت د الله مخالفت انسان جهنم تبعي هغه مخالفت چې په اړه طریقه باندې وي فرعي اختلاف نه وي اپا من د علماء کې شته دین کې محفوظ دي کتابونو کې محفوظ دي امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام احمد بن حنبل امام مالک رحمه الله امام بخاری اوزاعی ثوری ټول علماء د دین زمنګ مشران دي الله دي جنت الفردوس والله وري او خبره به خامه خطل کیږي چې نتل کیږي خبره د محمد رسول الله دغه سلف سره پورا نور بد ارچا خبره تل کیږي سره د احترام نه به کله عمل کیږي او کله به خود کیږي د احترام سره د الله مخالفت د الله د پیغمبر مخالفت د الله فرمایلی په آیات کې څو سپارښتنې وي دریا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم عمل مبرباد واجی سے مولوی سے مجاهد سے داعی سے مدرس سے مؤذن سے سخی سے هر مسلمان یو ځل چې د نیکی وکړه خراب دنه نشي د اعمال چې دي بغیر د ایمان نه کیږي او ایمان بغیر د عمل نه دی الکه عمل بغیر د ایمان نه قبلي او ایمان بغیر د عمل نه جوړیږي نه ایمان د درې شیانو نه جوړ دی چې د څو شیانو نه جوړ درونو چې زر درو شماري چې وبا شودو چې کنه پکې چورته خلک او بورا 14 شی به تراوالي صحیح ده کنه ایا زموږ شین چیروالی شنه پانه وبا ایمان د څو شیانو نه جوړ دی درې شیانو اقرار باللسان په دې جبه به چې الله زما رب لا اله الا الله محمد رسول الله دویم نمبر تصدیق بالقلب فخلق وای چې مسلمان مخړه کې ومړه ټیم پاس کوا دا نه چلی زړه کې بکلک ولاړ زما رب قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دقه من الله دی محمد صلی الله علیه وسلم یقیني پیغمبر دی صحابه رښتینی جنتیان دي علماء د دین خدمت کړي کلکه خبري بکې او دریم نمبر والعمل بالجوارح دې اندامونو به عبادت کوي ودي اندامونو بد الله تابعداري کوي کله اعمال ظاهره وی لکه لمز روزه jihad عمره او سخا او کله عبادت ظاهر نه وی باطنی وی لکه عبادت د زړه شروع زړه د الله نه ویریږي زړه د الله سره محبت دی زړه د الله رب العالمین نه د ثواب ته ملري زړه د الله رب العالمین د عذاب نه ویریږي دا د زړه عمل او دا د بدن اعمال ټول ایمان ورونو هر کله چې تاسو یو نیک عمل وکړئ لګوي کډیر امید کوم ولاده اوس دی عمل ګل دی ګل د دې ګل ساتنه وک نو مبتلات العمل الصالح د عمل صالح مبتلات څه دي باطلون کی کفر شرک بدعت فساد الصلاه ترک صلاه العصر مزیدار موضوع د ځان له برابر کډیر شي نه خو دې پینځویم یو انسان چې کله مسلمان او کافر شلو مرتد شو د ایمان مخکینه عمل ټول تباہ او برباد شو ته په خبره پوښتنه لاس پورته کوي نیک عمل خشه دی او دا نیک عمل څوک تباہ کوي کفر سړی اسلام کې 50 کال دی 50 کال ورسته کافر شو یا الله د کفر نه موسات او د کافر سره د قوت او مخامخ کې چې دا جامع ولو په اسلامي طریقه باندې او امریکایان طلب کنه ویل لازم په کوري روغ واړي اې چا نه چې لازم په دې پټي کې دی جقو بس هاي یو ټک وکم بیا بزمست ورشه کنه پټی دی سواله اور نه پټه غسته بار رب دې ډزول کنه رب دې استله نور باندې پوي شو ان شاء الله ها او چې ویم څو ما خپل لاس نشي خو ان شاء الله تعالی ځکه سمي خبرې چې کې کنه مشکل نشه زه د کون دي خو نه ما د کون دي چې سمي خبرې نشو کولای خلکو ورشته واله غیر مولا یادې کی راځه سړی مسلمان دی او ناس په کافر شو من یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين ایمان نو ورسته کفر او ارتداد عمل تبا کوي که حج او جهاد او وغيرها شرک ولقد اوحي اليك والذين من قبل والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك پیغمبرته ستاپتیر پیغمبرانو مؤمنانو ټول ته مدا قانون جوړ کړی دی چې چا شرک وکړ عمل تبا دی
یو شرک اکبر دی بل شرک اصغر دی. شرک اصغر دی ته وي زه مولاتوب کوم او تا ول چې جمیل مولوی صاحب را روان دی شیخ المعقولات والمنقولات او ما سور کې ولا ډېر رښتیا کمالي سره څه شی د لطفي نه جوړي بیګا چې ډوډۍ پر سبات څه جوړيږي. زه تا ته د انسان د تکبر د ختمېدو ټکی وخم ته ما خوستان دوه ګوتې په دې ننګولي په دې پتیله کې کټه کا یو ګټ چې دی پخکړی دی پتیلې نه یو کوټه راواله خو چې دا ګوتې د ننګولي سولېږي بهر مولا خورواسه دلاس تر دا خوروات تر وای کني دستا د ګوتو دلاس په دومره په هوا کې منګ راواري خپل خبره کوم ستا پته راته نشته. نو شرک اگر ریاکاری زه مجاهدیم زه داعیم زه ما ډیر کار وکړ زما خپل आवाज زه غټ مولایم ما جمعه جوړ کړ دا زه نه کنه زه وختو کې متل دی که تاول چې زیم او ما ول چې زیم نو نه به ته یو نه به کو تاول چې ته یو ما ول چې ته نو هم به ته یو هم به راضی بل احترام ولر دا بعد خو ما کې د زیبت زنو بس. دریم نمبر زما مؤمنان ورونو البدعه بدعت یو کار ثواب غنی او اسلام کې نشته دی دا عملونه تبا کوي دا عملونه څه کوي تبا کوي. نو بدعت نه بزان ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. اسلام کې یو کار موجود نه دی ثواب او عذاب په نه دی ذکر او تی د ځان نه کوي دا عمل تباہ او برباد. دا به مثال ویم جنگ باندې کو علمي خبره ده فرضي منځنه ورس په هيئت اجتماعي سره دعا کول موږ ته څومره معلومات ده دا بدعت ده. مساله ده سیده خلک به منځو کې مولوی صاحب لګي دی سنت باندې خلک به ټول ناسي تر هغه وخت پورې به نه پاسيږي چې مولوی صاحب دعا نه کړي. بس که څوک پاسي دا مجرم دی که چا دوا و نه کړله توابي دی. دا عمل کتاب و سنت کی په صحیح سند سره د صحابه کرامو نه پیغمبر علیه السلام صحابه له منځ او امامتي ورکړي نه دی ثابت چې نه دی ثابت اسی دعاګانې کوا خو په خلکو باندې التزام کول چې کی بنئ خلک کوئی منګ بم نه پاسيږي کو چا و نه کړه بد ګڼل کیږي. نو چې زیړی او ګول مولی او چې چا کور کې اتریوي حق ته سوې څورته ویلکه مې ریګه دا سړی مډیر بدی زما له سامان دی لاس څه پتان درې لګي څو سولر پټې څو چرسي زوی دي څو شپې په دیوال راوړي بار خنزیر بل ځکه شپکې ګیره نه را مخ کې ناسي درې پسې شاته نشین مخ کې ناسي بدی لاس څه کې یو نر پکار د چې جواب وای الکه چې ګول مول یو زیړو چې چا کور کې اتری وغه ته سوې نارنج دقه شي ته من بدعت وایو دې خبره په خلاص مګدا چې چم دی بیا کوي. نو بدعت چې د الله په دین کې نه یو کی کوي دا عملونه تبا کوي. دین اجتناب وکا. تلورم نمبر فساد الصلات دا ډېر خطرې ټکي د زما خیرانه خبره ده. فساد الصلات دې ته ورونو منځ خیال نه کو جمعات کې مکړو کو بار مکړو و مکړو کو و نه کړلو په یو غټه باندې کو نو کو دا غټه خمشي تستنو خمشي طرف ته مسکو کو لودم تستنو ولودم ته قبلت الکنه د سین په غاړه دا مس زمیدار په پوله باندې مسکی پوله که شمال ته و کو جنوب ته و زمیدار ماما لګیلا مسکی عجیب اس پینګیرو الله مجنت تبوز اس پینګیرو الله مجنت تبوزا خو چې خپل جهنم ته روانه زبدي سپوزما رکوګانې چې د سپینګيري ویني څه چل دی دله نه ویریږي د جړه خبره ده 50 کال دې مونږ کړه مونږ احساس نه دی الله نه ویریږي. ځوانانو تاسو فیسبوک ته ټوله شپه پراته وي لس منټه په څلور رکعات له مونږ باندې نه لګوي هغه څوک چې له مونږ تباہ او برباد کی. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون یا بالکل نه کوي یا د خبر نه دویم د کو دریم د رکوع سم او که خطا و دا فرض ده که واجب ده که سنت ده سار ده که ماقام ده اسلام دی بارے کې څه ویلو لګي ده واورا. محمد صلی الله علیه وسلم فرمای ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. د قیامت په ورځ باندې با هغه عبادتونه کې چې د الله د طرف نه دي حقوق الله دي حقوق العباد نه ګوره اولنې حساب بدل لمز کیږي اولنې حساب بدل چا کیږي ورونو لمز. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فان صلحت فقد افلح وانجح. کومز د سړی روغ په ټیمه کړو په جمع کړو په ترتیبي کړو کعبه ته کړو او داسې کړو سړی کامیاب شو د جهنم نه بچ شو. انعامات دی او مزید و ان فسدت فقد خاب وخسر. او کدا منځ خراب کړو د انسان تباہ او برباد دی. تاسو په سار منځ کې بدی جماعت کې څو صفونه سپینګيري او قاری سي ماخستان کې څوی سپینګيري او قاری سي ما زیګر منځرانه چیو کرکټو خوړو د سرک سر د سرکونو باندې ګرځي ما خام منځرانه ودري سودار له ملمنه او ودرو ورځ کو نه وخت شابه دیګران لاړو مسپخین نه چې غسره وخړو
مزبه کو چې بډاګان شو یا ځوانانو اخواندو لمونځ کوي هغه انسانان چې منځي خراب شو مبتلات العمل نور عمل دی به آخرت کې کار نه کوي تباہ او برباد شولې گاڑی دی ټیر لچستن ورکه او आवाज دی وستنو کې انجن څومره جاپانه دی گاڑی حرکت نه کوي کنه یاره نه کوي بیا او پنځم نمبر سبب د مازیګر لمونځ دی چې زمنګ د قصو میسو د سین غاړې د سړک سر شودو چې شینچی او بس ټلیفونونو خوړه د مازیګر مونځ من ترک صلاه العصر فقد حبط عمله چا چې د مازیګر مونځ پرې خو د عمل تباہ او برباد شولو دا د سې نقصان د لکه ما چې تاسو مثال د ټیریو اے مؤمنانو راځي زخپلا او تاسو زما مشران او کشران رونه علما او امیان رونه ځوانان او سپینګری رونه راځي نیک عمل وکړو او نیک عمل وساتو نیک عمل وکړو نیک عمل وساتو الله رب العالمین دې په دې جمعه او قاری صاحب کې لا خیر او برکت واچي هغه د دې کلی سپینګری او ځوانان چې د دې جمعه او د قاری صاحب سره همکار دي رب العالمین دې تاسو کې او تاسو بچو کې ویمانونو کې ډیر خیر او برکت واچي د دې کلی خويندو نارینه او مشران او کشران او قاری صاحب ته دې بیا د قران خادمان او ګلان مبارک وي رب العالمین مدیر کا الله د مصیبتونو نه وساته قرضونو نه الله وساته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین